الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك سیرت من بیانو او په دغه سلسله کې منګه د حرب الفجار یا د جنگ فجار تفصیل بیان کړو په اخرنی بیان کې، او دغه شان حلف الفضول، معاهده فضول، او حلف المطیبین، معاهده د خلکو چې خوشبوئی لګولې وه. بیا د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند مزدوری سکوله، کار او کسب سکو. په منځ کې بیا واقعه رااله دا چې د خدیجه رضی الله عنها په قافله کې رسول صلی الله علیه وسلم شام ته لاړ، او هغې چې کله د رسول صلی الله علیه وسلم د صدق او امانتګرۍ ته وکتل، نو رسول صلی الله علیه وسلم ته یې د واده پیغام ولېږه او بیا د هغوی واده وشو. هغه تفصیل موږ هلته بیان کړی چې څنګه بیا الله سبحانه وتعالی هغوی له بچي ورکړو او څنګه ژوند هغوی د یو بل سره تېر کړی و، او د خدیجه رضی الله عنها سیرت ته موږ مختصر اشاره کړې وه. نن به انشاءالله دا خبره بیانو چې قریشو د کعبې ترمیم وکړو، دا کعبه بیا جوړه کړه. په منځ کې به دا مسله راغله چې حجر اسود به څوک ږدي، دا خبره به انشاءالله بیانو. او دغه شان د رسول صلی الله علیه وسلم ژوند اجمالاً د نبوت ملوېدو نه مخکې هغې ته به اشاره کوو، او که الله سبحانه وتعالی توفیق راکړو وخو، نو بیا رسول صلی الله علیه وسلم غار حرا ته ولیدو او څه به یې کول هلته، او څنګه پسې جبریل علیه السلام راغی او الله سبحانه وتعالی دا رڼا دې دنیا ته راولېږله. کله چې رسول صلی الله علیه وسلم د 15 کالو شو، نو قریشو اراده وکړه چې موږ د کعبې ترمیم وکړو، بیا یې جوړه کړو. د دې نه مخکې چې د کعبې د ترمیم او د آبادۍ د مسله بیان کړو، دا خبره یاد ساتئ چې کعبه هغه اولنی کور دی چې الله سبحانه وتعالی ایښودی د انسانانو لپاره. په قرآن کې الله سبحانه وتعالی دا خبره کړې ده: ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه. مکه کې چې کوم کور دی نو دا اولنی کور دی، مبارکن برکتونو والا دی، وهدن للعالمین هدایت دی. او په دغه ځای کې الله سبحانه وتعالی خلکو ته هدایت هم نصیب کوي. ډېر زمونږ خلک عمرو لراشي، حج لراشي، دلته پوه شي چې لکه دا هلته ملکونو کې چې د وابیان وایي او دا ورته وایي چې دا داسې دا خو ټول دلته دي. کعبه کې هم دوی دي او په مسجد نبوي کې هم دوی دي. الله ورته حق نصیب کړي، الله ورته هدایت نصیب کړي. هدى للعالمین، دې کې دا معنی ده نه پرته. الله سبحانه وتعالی د دې کور نسبت خپل طرف ته کړی. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. پاک کئ زما کور د بوتانو نه، مشرکانو نه. نو د کور نسبت الله خپل طرف ته وکړو. دې ته ویل کېږي بیت الله، کعبة الله، د الله کور، د الله کعبه. او دا نسبت د شرف او د عزت لپاره دی چې خلکو ته پته ولګي چې دا معمولي کور نه دی. لکه د صالح علیه السلام اوښې ته ویل کېږي ناقة الله، د الله اوښه. داسې خو دا ټولې اوښې الله پیدا کړي، د جوماتونه ټول کورونه د الله دي، خو بیا د دې کعبې خاص نسبت دی الله ته. نو دغه شان دغه اوښ هم خاص وه، ځکه د هغې نسبت چا ته وشو؟ الله سبحانه وتعالی ته وشو. نو کعبه د مسلمانانو قبله او هغه آبادي ده چې تاسو وینئ، او هغه د حرم مکي په دې منځ کې واقع ده، او د ټولو مسلمانانو نظرونه په دغه طرف دي. 15 وخته مانځه کې موږ هغې ته مخ کوو. سحر ماښام خلک د هغې نه طوافونه کوي. د طواف ودرېږي نه مګر چې کله د مانځه ټیم شي بیا ودرېږي. ټول خلک هلته ولاړي او هغې ته یې مخ کړی او جړاګانې او
زارۍ کوي، الله په مخ کې عاجزي کوي، هلته منځونه کوي، هلته دعاګانې غواړي، هلته د قرآن تلاوتونه کوي. نو دا د مسلمانانو یو مقدس ځای دی، اوچت ځای دی. او سبحان هلته چې څوک ورشي نو دا زړی مطمئن شي. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. الله يبقى كدير نخيري يو نخ بكي دا مقام إبراهيم. بيمخك الله سوي ومن دخله كان آمنا. او څوک چې هلته ورشي هغه په امن کې شي، مطمئن شي، په سکون شي. کله کله انسان باندې مصیبتونه ډېر شي، زړه تنګ شي، راځي یو عمره به وکړو، د الله د کور به وینو. هلته انسان ته یو ناشنا راحت او سکون ملوي. لکه ته به وایي چې د دنیا ټوله د حرم د دروازې سره تا پرېښوده، هلته د هغه هر څه پاتې شو. ته چې دننه رالې بس هغه هر څه به ځنه هېر شي. صرف دغه رب العالمین طرف ته به دې سوچ شي، د هغه د بندګۍ طرف ته، تعظیم طرف ته، دغې ته به دې سوچ شي. او ډېر بدبخته خلک به چې په دغه ځای کې ناست شي او دې خبرو ته سوچ نه وي، او بیا هم په خپله دنیا کې او په موبایلو کې او په قیسو کې او په ګپ شپ کې مصروف وي. بیا دې ته د کعبه ولې وایي؟ د فایدې لپاره دا خبره یې ساتي چې دې درې وجې بیانې شوي دي. بعض علما وایي چې سمیت کعبه لتربیعها، وایي دې ته کعبه په دې وجې کې چې دا څلورګوټې ده، او عرب هر هغه کور ته کعبه وایي چې هغه څلورګوټی وي، ځکه دې ته کعبه ویل کېږي. یو وجه دا د کعبې د نوم. دویمه وجه دا ده وی لانفرادها من البناء، چې دې په خوشه کې آبادي نه وه، د ډېر وخته وروسته اوس د آبادیانې شروع شو. دا په دې منځ کې خوشه کې ټول غرونه وو. او بعض علما وایي چې لارتفاعها من الارض، کعبې ته کعبه په دې وجه کې چې د ځمکې نه اوچته ده. او ابن الاثیر په خپل کتاب النهایه کې وی هر هغه شی چې اوچت شي هغې ته کعب ویل کېږي. د خپو د ګیټۍ چې دې ته هم کعبین ویل کېږي، دا راوتې شي نو دې ته کعب ویل کېږي. دې ته کعبه په دې وجه کې د ځمکې نه اوچته ده. دا درې وجې دي. بیا مختصر خبره به کوو د کعبې په باره کې چا جوړه کړې ده چا نه ده. غټ مقصد زمونږ دغه واقعه ده چې د قریش څنګه جوړه کړې ده. خو دا مسله بیانول لازم دي چې اول پیر چا جوړه کړې ده. په دې کې د علماو اختلاف دی، او مشهور اقوال په دې کې هغه درې دي. یو دا چې دا ملائکو جوړه کړې ده، اول پیر ملائکو د کعبه جوړه کړې، او دا قول د ابو جعفر الباقر رحمه الله دی. دویم قول دا دی چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده، او دا قول د امام عطا، سعید بن مسیب، او دا امام ابن الجوزی، ابن حجر، او شیخ الشنقیطی رحمه الله، هغه به هم دې له ترجیح ورکوله، وایي دا قول مضبوط ښکاري. دریم قول دا دی او چې هغه مشهور دی خصوصا د عوامو کې چې د ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده، او دې قول له ترجیح امام ابن تیمیه، ابن قیم، ابن کثیر، او په اوسنیو علماو کې شیخ ابن عثیمین رحمه الله، هغه به دا خبره کوله چې دا مضبوطه ده. والله اعلم. زما چې خپل ځانې کوم ته زړه مطمئن کېږي هغه دا چې د آدم علیه السلام جوړه کړې ده. اول پیر آدم علیه السلام جوړه کړې ده، ابراهیم علیه السلام بیا تازه کړې ده، د بنیادونه یې راوچت کړي دي، یعنې بنیادونه خو آبادي وله راوچته کړه. او په هغې باندې ته انشاءالله شپږ یا اووه دلیلونه ښیم د الله سبحانه وتعالی په توفیق سره. اولنی دلیل هغه دا دی وعهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی. الله وی منګه ابراهیم او اسماعیل علیهم السلام ته دا کار ولګو زما کور پاک کړي د مشرکانو د شرک نه، د هغوی د پلیتۍ نه پاک کړي. مطلب دا چې کور شتي ځکه خو ته وایي چې پاک کړي که نه. دا یو دلیل شو. دویم دلیل دی واذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسماعیل. ابراهیم علیه السلام اوچتول آبادي ورته شتي، خو ده صرف اوچته کړې ده، دنګه کړې ده. دریم دلیل په دې باندې دا دی کله چې ابراهیم علیه السلام خپل بچي پرېښودو، هاجره او اسماعیل علیه السلام، نو بیا دا ووایي ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذي زرع عند بیتک المحرم.
یا الله ما خپل بچی پرېښود په داسې وادۍ کې په داسې علاقه کې چې انسان پکې نشته شین بوټی پکې نشته عند بیتک المحرم ستا د کور په خوا کې اوس ابراهیم السلام ګوره کور جوړ کړی نه دی ځکه چې بیا به راځي او اسماعیل علیه السلام به لویېږي او بیا به یې جوړوي اوس پورې جوړ کړی نه عند بیتک المحرم دلیل دی باندې چې کور شته دغه شان دا پکې یو دلیل دی چې دا کعبه خو د پیغمبرانو قبله وه نو څنګه د ابراهیم علیه السلام مخکې نه وه ځکه مخکې پیغمبران تیر شوي چې دا و قبله ده د پیغمبرانو قبله نه خو دا وکړه بل دلیل به دا واله کله چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچی پرېښودو او روان شو نو حدیث کې د رضی عبدالله بن عباس رضی الله مشهور حدیث ته په صحیح بخاری کې دی وی فتبعته ام اسماعیل د اسماعیل مور پسې ورله ابراهیم علیه السلام ته روان شو نو د اسماعیل علیه السلام مور هاجره بیبي پسې ورله فقالت يا ابراهيم اين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه انس ولا شيء ابراهيم چرته زی په دې ځکه موږ پرې دینه بګ انسان شتي نه بګ بل څه شي فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت اليها بار بار دا خبره کول ابراهيم عليه السلام ته نه کړ زړه په خرابېدو چې خځه سره دې چې پرې دي بچي پرې دي ولته الله حکم دی فقالت له الله الذي امرك بهذا الله ته ګور ویلې ندی جواب وکوي نعم الله ویلې هغه ته اذا لا يضيعوننا الله بیا موږ نه ځای کوي زته ځه ويجي ثم رجعت دا وپشوا فانطلق ابراهيم السلام روانه حتى اذا كان عند الثانيه حيث لا يرونه تر دې چې دوی نه غایب شو دوی نه لیدو د هاجرین او د اسماعیل علیه السلام استقبل بوجهه البيت نو دې کور ته مخه کړه کعبه ته مخه کړه ثم دعا بهؤلاء الكلمات او بيد دعاء وغخته او لاسونه وسره اوچت کړو رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ودي حدیث کې داري چې ثم استقبل البيت به کعبه ته مخ کو نه چشتینه نو مخه ستکو دلیل به دې باندې چشتي بل دلیل به اوره دا اخرنه دلیل وګورئ اگر کې درای په دینه نورم زیات خو چې زړه په مطمئن شي اباز ملګری نیو خبر ووري نبی کشمکش کی هجره سقي سره نو خبره دلایل علماء په منځ کې چې اختلاف راځي د دلیل په بنا باندې راځي بل دلیل بدا ول اخرنه چې الله په ملائکه کې یو ملک راولګو په هاجری پسې او په اسماعیل علیه السلام پسې او دوی وته وی چې دلته به یو کوري دلته یو کور دی الله جوړي وستا خاون او ستا زوی حدیث کې راځي متخ عبد الله بن عباس حدیث ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې کله د زمزم د وبروته فشربت وارضعت ولدها نو حجری په خپل موس کړو د خپل بچی له تیم ورک فقال لها الملك نو په ملائکه کې چې کوم ملک راغلی هغه ته لا تخاف الضيع مې ریږي تاسو فانها هنا بيت الله دلته ګور الله کور دی يبني هذا الغلام وابوه او جوړي بسوک د ماشوم او د پلار انها هنا بيت الله دلته بد الله کوري دلته الله کورشتي چې کورشتي خو دوی صرف جوړي دوی صرف تازه کوي دلیل په دې چې بنیادونه شتي د دې دراسه والله اعلم زما زړه دې مطمئن کیږي چې اول پیر د کعبه آدم علی السلام جوړ کړی او بیا ابراهیم علی السلام دا تازه کړی او آبادی ولو چته کړی خدای مسله ګره دي اختلافي مسله نه ده چې سړی یو بل پورې ون خلی او ته دا یو ما دا یو دا څنګه ته چې ابراهیم علی السلام جوړ کړی او څنګه ته چې د ملائکه جوړ کړی نه بس مسلې دي چې هغه د دې حقدار نه چې سړی بګي دومره اختلافات دی یو بل سره کوي یو بل سره پزړه کې بغض ساتي راغی دلاسه نه یو عالم خبرو کې زړه هغه ته مطمئنی وکړه دلیل بیان کو ګسته زړه مطمئن کیږي مطمئن نشو نو بیا بدر دی ویل نه پکار نه داخل کو سره دښمنی پکار د جسوب دا خبره کوي یو مسله د عقیدی بنیادی اصولی مسله هغه ای کې اختلافات نه جوړي یو سره سوي چې دربارونو ته جایز دلته سجدي لګول جایز ته نه معمولی اختلاف ته پزله کې وته سم ساته دا معمولی نه دا خو ټول دین دی او یو دا مسله ده چې کعبه چا جوړه کړی دا ول
نو د علماو په کې اقوال دي او هر عالم سره خپل دلیل دی نو په دې کې داسې اختلافات جوړول نه پکار چې سړی یو بل ته زړه بد کړي خبر موږ دا کوله چې کله رسول صلی الله علیه وسلم 15 کاله عمر ته ورسېدو قریش را دوکړه چې د کعبه ترمیم کوو به جوړو دغه وجه دا چې د کعبه د دې دیوالونه چیت یعنی انسان به تر رسیدې شو دنه به تکته شو د دې دیوالونه چیت دا اسماعیل علیه السلام د وخت او په دې باندې لپاسه چت نو چت کله چې ابراهیم علیه السلام د کعبه جوړ کړ په دې کې دنه یو ځای پرې خودو یو کوی ورته کې کڅوک دې ته سه هدیه کین هغه به دغه گزارل کی نو په دغه وخت کې څنګه رالو او کعبه ته دنه ورننو ته دغه زینه غلا وکړه نو یو خدا وجه شو چې کعبه دیوالونه چیتي چت پینشتي او دی غلوت غلا وکړه دوی موجوده ده چې دې سیلابونه مرغلو چې دغه د لاسه نږدې او چې د کعبه د دیوالونو راولېدلې وي نو قریش په دې خبره باندې کېناستو او مشوره وکړه چې د کعبه جوړو او اهم خبره به کې دا وی چې دا چت پی جوړ شي خو البته بیا مسله دا رااله چې دا به جوړو څنګه یعنی یریدو د دې دورانولو نه خیر چې کله مشوره وشو چې نه به دا مونږ د څه خو نه ورانو چې بے ادبي کوو د دې کور مو خو دا کور به جوړو په دغه ورځو کې کم دریاب چې بجده کې دی دغه ځکه یو کشتی و د رومیانو د تاجرانو او د غوینه الته پاتې شوی و او د دریاب د کشتی دغه ځینې تر رسولې و هغه د دوی په لاس ورغلی و نو د یو بل سره دا خبره وکړه چې ګوره دغه موږ سره شتي لرګی شتي دغه څنګه کاریګر موږ سره شتي نو بیا صبر د شي وزیج توکل کو خو په دې کې دنه یو مار به اوسېدو او دا مار به دغه کوینه راوتو په دې دیوال به ګرځېدو او د دې دا مطلب چې لکه دا مار دې شي چې لکه دا د الله تر طرف نه ګرځي که څوک لاس وړي د به خوري څنګه چې دوی ورنږدې شو دا مار په دیوال باندې راوخته ګرځېدو چپ چاپیره ویریدو نو سیرت کې راځي چې بعث الله الیها طائرا فاختطفها الله مارغان راولېږل او دا ماری د ځان سره ویوړو د دې سره قریش خو مطمئن شو چې زموږ دا کار چې دا سره دا صحیح کار دی پیراده وکړه ابو وهب ابن عمرو ابن عايذ ابن عبد ابن عمران ابن مخزوم هغه پاسېدو اولنې کس ورغی چې څنګه د ابو وهب ورغی او د کعبې نه یو کاڼی راواغستو یو ګټه ته وېسته نه دا ګټه د لاس نه ولیده او د دې لکه څوک چې را دکې کې واپس راغوزار کی نو زداري کې اعلان وکړي چې ګوره قریش والو که هر څه کو خو په دې کور کې به حرام مال نه لګاو د زنا پیسې چا په زنا ګټلې شي د سود پیسې او دغه د ظلم پیسې چې به ظلمن چا نه غسې شي دا په دې کې نه لګاو په دې باندې اتفاق وشو سبحان الله څومره احترام وکاو څومره احترام د غوی په ژوند کې د کعبه لپاره ګور حرام مال وي په دې نه لګاو څومره چې حلال مال لغره جمع کې د میدان ته راوچو به وسره ګورو دومره تعظیم د غوی په ژوند کې د الله سبحانه تعالی د کور چې ډیر مسلمانان براینا مسلمانان د غوی په ژوند کې د تعظیم نشته الله د کور لپاره ټول کله وي سو کوئی ز پختنه مو سو کوئی ز تاجر مو سو کته سو بره برید بتاوی راتاوی په دې ټول غټ کلی کې بچي د جمعه دوی په بد حل باندې سو دومره نه چې د جمعه خیال وساتي او سو دومره نه چې د جمعه احکام خرچه چې کیږي چې دا واخلي بخپل ذمہ باندې نه دغه د پاره او دغه د شرم مقام دی دغه د پاره به صادري چولي را چولي په خطبه کې وبدای کې او به جلاز نه راوځي برید دي ته کې مونږه پلار نکره طرف نه مسلمانان یو په خانه مونږ د شر روان یو زمونږ د اسلام دی او زمونږ د صحیح د اسلام دی
دغه اسلام د برید تواره توا او دومره څوک نشي کولای چې الله د کور خیال وساتي. دا وګوره د مشرکینو ته دومره دوی په زړه کې دغه وي. ګوره هر څه چې کوو خو د کور جوړولو کې به حرام مال نه لګو. په دې باندې اتفاق وشو چې په دې باندې اتفاق وشو مال لا جمع شو، بس اوس ورځي کنه چې شروع کو چې دا باندې ورانه کو. اوس بیا مسله راځي دا وسنګ ورانه، یعنی دومره د دې په ژوند کې دا یو تعظیم دی کنه. وران کار نه کوي، به یریږي د الله کور دی څنګه وران کو. او دا مشرکان دي. ګوره دا خلک دي چې الله سره په عبادت کې نور معبودان شریک کړي. نو په دې کې الولید ابن المغیره پاسید. الولید ابن المغیره دا خالد ابن الولید رضی الله عنه پلار دی. دا مشر سره و په قریش کې. خو د خبره ورده کېده دوی انا ابداکم فی حد ما ز پاسما زو به شروع کوم. نو بس ځان سره سامان او من راوست ورغه چې دا اولنې گزار ولور کینو دا په مخه بار بار بوي اللهم انا لا نريد الا الخير. الله ګوره موږ اراده د خیر کړي د بل څه نه کوو. دا به وی نه چې څنګه ول گزار ورکو او یو خخت دوی ته لري کړو واپس راغې ویسو نشتینو قریش ولوي نه صبر د پورش په انتظار کو کې د شپې د لسی چلو شي. اوس دې ټینګه خو سونه شو کې دې ورسته الله په دبانې الله به گرفت کړي. نو دا شپه به صبر کوو که سحر لدی روغ ولید ابن مغیره نه بس بیا زموږ کار صحیح دی. او که سحر لدی روغ نو نو موږ بیا دغه ځای واپس برابر کو کوم ځای چې د نړولې. چې کله سحر شو ولید ابن مغیره راغی سره بالکل برابرو. ناغوی چې الحمدلله الله زموږ د کار خوښ شوی ځکه د تسونه دومره په الله باندې ګوره یقینوم دی چې الله دې خپل کوردی سي حفاظت کوي. چې دې روغ دی نو مطلب زموږ د کار صحیح دی. او کله دې روغ نه وي دا کار زموږ غلط. نو بس به اراده وکړو ټولو به شروع وکړه. او په دغه ټیم کې دا کار وکړو چې دا کعبه تقسیم کړه او هر قبیله له یو طرف ورکو چې دا ستاسو شو دا ستاسو شو چې په دې باندې به شکرانی نه. سبحان الله. اوس دو په دې خبره باندې اورانیږي چې ولې یوازې کعبه تاسو جوړوي. همون کې چې څوک وي چې زبل کې جمعات کې دا کار کوم زبر دا کار کوم بل ته خوشاله خدای چې مونږ ته وي دمایو. او دوی په دې خبره باندې اورانیږي چې ولې دا یو قبیله لري د الله باندې کور کې کار کوي مونږ ولې سره پاره ولې بل عزت مونږ ته نه ملایوي. دا غید له سیده کعبه د دیوالونه د تقسیم کړو. او دا غید لپاره یو کس راوستو رومي او د رومو او دا غنو باقوم او د ډیر ماهره کسو په دې خختو لګولو کې او آبادی جوړولو کې. نو دله کرای مقرر کړو د توی ته به د آبادی کې او دوی بوله کانی راوړو او دغه ځاړه کانی به وستو. دغه کار د دوی روانو. بیا پکې مسله رااله د حجر اسود چې اوس حجر اسود لګول غواړي ټول آبادی پوره شو. اوس حجر اسود لګول غواړي نو بدی کې بس کو. نو تقریبا 4 شپې یا 15 شپې دوی په دې باندې ورانو او په دې باندې اتفاق نه راته. هر قبیله دا وی چې موږ به حجر اسود لګاو. سبحان الله. سیرت کې راځي چې تر دې دوی جنگونو ته تیار شو په یو بل بسې توري راوغستې. نو په دوی کې چې کوم خاندان او بنو عبدالدار پیژنې چې د تذکره شوی د کعبه خدمت او په جنگ کې جنډا او د حاجیانو خدمت ده د دوی سره او د دوی د لاسه حلف المطیبین شو. بنو عبدالدار ولدي سلوکو چې یو لوخ راوړو او پاغي کې ټول وینه پرتا و ټول وینه او د دوی سره بل خاندان بنو عدی. نو دوی په دې وینه کې لاسونه دنه کړو او دا لوزیو کو وی تعاقدوا على الموت. په دې باندې لوزیو کو چې د مرګ پوري چې زموږ بدن کې اخري سای جنگي ګوبا دا خلکو سره کم چې دا غواړي چې حجر اسود دا غولګي او موږ دینه لګاو. زموږ د قبيله ماشومانان چې سو پوري مړشي نه موږ بلګیو بالکل به بګیزان ختمو. خدا حجر اسود زموږ نه علاوه بل څوک نشي لګولای.
او خبر ډیر مخې ته راغله چې لوز پکې وشو، عهد وشو، عقد وشو په مرګ باندې. نو بیا 15 ورځې 6 ورځې دا مشران به کېناستو پاسېدو. اخر کې اتفاق په دې باندې وشو، یو کسو ابو امیہ ابن المغیرہ المخزومی، هغه ته د لګیو دیو بل سره خبرې کول، وګوره زه ته وړه خبرو کوم جنگ ختم کی په دې دروازې چې څوک رانه نوځي کاغه هر څوک اوله اجر اسود دی، په دې باندې اتفاق کوي، هغه په دې باندې اتفاق وکړي. دې خبر ډیر مخې ته تلو، کدا جنگ شروع شوه نو په دې کې ټول قریش ختمېدو. بس یو په دې باندې زموږ اتفاق د ابو امیہ ته چې ستاره خبره صحیح ده چې څوک په دروازه رانه وته نه دا بلغ ور کړی دی دې لپاره. بس په دې انتظار باندې چې وی کتونو رسول الله صلی الله علیه وسلم را روان دی په دروازه باندې، او د الله سبحانه تعالی کارونه ته ګور. او په دغه وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر چې دی هغه 15 کاله. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې په دغه طرف باندې رانه وته نو دوی आवाज شروع کړي په تیز هاذا الامین، او دغه امانتګر سره موږ پیژنو هغه رښتینه رضینا، په دې باندې موږ ټول راځو ځکه چې دا یو حق ورس انسان دی، دروغ نه وي، دوکې نه ورکه، په دې باندې موږ ټول راځو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت وی خبره دي سي ده. سبحان الله، صبر او حکیم انسان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم. په هغه وخت کې چې نبوت وته نه ملو شي وې دي شکارو کې او صادر وغوړول، او دا کانه به کې د حجر اسود، او هر قبيله مشر دی راشي او په دې کې د شرکت کې صادر دی راوچت کی، نو دا دي شو چې لکه تاسو په شریک د کانه راوچت کړي به ما راکې زمې ولو په دې باندې ډېر خوشاله شو. دا خو ناشنا فیصله ده وکړه، سوره کلی فیصله صادر کې کانه کې دی مشران راوچت کی، نو دا دي شو لکه د قبيله چې راجر اسود راوچت کړي دي پوری. هغه باندې او خوشاله شو چې کله د غاجر اسود دې زیته ورسېدو، رسول صلی الله علیه وسلم د غاجر اسود راوچت کو په دغه ځای کې خو ټول خوشاله شو او د الله شکرونه ادا کړو چې د الله سبحانه تعالی کور ترمیم وشو او د دې غټ اختلاف نه الله سبحانه تعالی موږ بچ کړو. په دې منځ کې چې په دوی باندې د پیسې کمی شي وي، البته دوی حلال مال برا جمع کړ، او تاسو اندازه لګولې شي چې دا معاشره به څومره د حرامونو ډکه وه چې دومره مالدارو خلکو سره به کې صرف دغه مالو حلال چې باغې باندې دومره کعبه جوړ شو لکه څومره چې وس ده. نو به دا چې دې سره به څه کوو، نو دې شي کار وکړي چې د کم طرف پاتې کېږي د دې نه یو نه خطا وکړي. خلکو ته په دې کې چې دام د کعبې صدق موږ سره پیسې نشو اوس به څه ولګو، دومره دوی سره احساس ته چې الله ګوره پلیت مال نه قبلای، او زمونږ بلګي سود او حرامي پیسې او باغې باندې بجې موږ پیدا کار کوو، موږ به دغه کار کوو، او دوی سره د احساس شته چې الله پلیت مال نه قبلای. نو دغه علاقې ته بهر پرې خو د چاغې ته نن سبا ویل کېږي حجر اسماعیل، او یو ته ویل کېږي حطیم او حجر، د دې نه دغه وړي کوم کې دیوال چاپېره به خوا کې تقریبا ما د ښکاري چې د دې فاصله به د کعبې نه د دیواله پورې شپږ څنګلې دا ځای دوی پرې ښودو، او اوس هم دغه ځای خلک ورته دننه ورننوتی شي، او دا چې دی نه په دې کې مونځ کول دي شي لکه په کعبه کې جریدن نه مونځ وکړو، او د دې لپاره به خلک نه پرېږدي اگر که صحیح خبردار چې فرض مونځوم په دې کې کېږي د دلایلو په رڼا کې، خو بیا بس خلک چې فرض مانځي کې ولې خلک نه پرېږدي، نه که ته پرېښودو نو ته به پرېږدي بل سړی چې تا نه مخکې شي. زمونږ د عجم نه عجم دا اوسم پهلواني د سره کوي په دغه ځای کې، عرب لا بیا هم ګزاره کوي لږه لږ چې د سړی ووایي لږ صبر کوه لږ ګزاره وکړه ودرېږه ښځې، او زمونږ دا نه دي ما لیدلي که زمونږ تجربه ده. دغه ځایونو کې د حج په موقع باندې عمرې په موقع باندې توجیه او ارشاد چې خلکو ته یو مسله خو بله خو په دې کې زما تجربه ده. نو زمونږ د خلک عجم چې کوم د ژبه عربي نه د دوی صبر ډېر ګران دی. یو راووتو د حجر اسود د اخوانه سپینګیری سړی او په دې تندي نه داسې وینه راماته چې یو سترګې ور ډکه کړې وه دې وینې، او چې چې راغی نه ما ورته ویل حاجي صاحب څه جلدي کوو، وایي حجر اسود مې ښکل کوئ، ما زبردست کار دی وکړو چې ستا دا حل نه چې څو مسلمانان به دې ځان سره تنګ کړي او دغې نه اندازه لګي، تا به څو مسلمانان ګوره دیکه کړي، څومره زنانه به تا دیکه کړي، څومره بوډاګان به ستا د لاسه تنګ شوي، خو کار دې وکړو توره دې ووایه. دغه وینې د مې راماتې دي په دغه ټینګ کې به داسې خوشو او عاجزي کړي،
خو یو پهلواني د کشتي له وشو درشان که مسجد نبوي ته راشي هلته به عجایبات ویني د خلک داسې دغه چې ور کولاو شي که نه دا خلک چې په یو بل باندې پاسه خي یاره که صبر وکړه دا د رسول صلی جماعت ته احترام یې کوه په ادب سره هر سړي ته موقع ملوي نه پرېږدي په دې ټیم کې پکې موقع نشته نو دې ته داسې فرض مانځه ده پکې دنه څوک نه پرېږدي او دا ښکلې طریقه ده که دې اجازت ورکړه شو بیا دا ځای خالي کېږي نه هلته که څوک ورشي او 2 رکعاته وکړي نه لکه ده چې په کعبه کې دننه 2 رکعاته وکړو او دوی چې دی دا کعبه کې چې کومه دروازه ولګوله نو د دروازې اوچته ولګوله او د دې لپاره اوچته ولګوله چې دې ته به هغه څوک داخليږي چې موږ یې غواړو هر سړی به دې ته نشي ننوتی د دروازې چې اوس څنګه ده همدومره دقه شان ده اوچته کړې ده کته وه د دروازې به کې دوی اوچته کړې ده او دغه شان چې دی نه کله چې د دې د دیوالونه تقریبا 15 سنګلي ووایه چې کله هغې ته ورسېدو نو دوی دا پوره ده او په هغې کې دننه چې دی نه 6 ستنې ودرولې د قریش وره 6 ستنې پکې ودرولې او له پاسه یې پې چت واچو نو دغه شان چې دی کعبه مربع شکل شو 4 ګوټې اوس د دې کعبې دنګوالی چې دی 15 میټره او کم دیوال چې دا جراسوت دی هغې ته مخامخ دیوال دا 10 میټره دی او کم دیوال کې چې دروازه ده او دا بل ورته مخامخ دیوال دی دا تقریبا 12 میټره دی او د دې کعبې نه که تاسو خیال کړئ چپ چاپېره بهر هم د سشتي خیال هم کړی که نه راوتې ده بهر ته چې د هغې دنګوالی 15 سینټي میټره دی او د هغې پلنوالی 10 سینټي میټره یعنې 10 سینټي میټر د دې کعبې د دې دیوال نه را دې خوا دی او بیا د ځمکې نه 15 سینټي میټر اوچت دی او ښکلي ښکلي روخان پې اوس لګېدلي دې ته ویلی کېږي په عربۍ کې شادروان او دا شادروان چې دا هم د دې کعبې حصه ده ګورئ خو دا قریش بهر داسې پرېښودې ده نو دا خوا او شا کې چې دا او دا به ډېرو ملګرو ته اول پرې پته لګي چې د خوا او شا چې ورته کوم شادروان دی کومه دړه ورته د خوا ته چې هغه 15 سینټي میټره دنګه ده او 10 سینټي میټره پلنه ده دا هم ګوره د کعبې حصه ده او دغه شان چې قریش کله کعبه جوړه کړه نو په دې کې هغوی دا میزاب هم ولګو دا ناوګۍ پکې ولګوله دا پکې به هغو لګولې وه خو بیا د وخت سره دا بدلېدله خصوصا چې کله به د باچایان رالو مسلمانان باچایان پخواني نو هر یو به یو نوي ناوګۍ راوړه او هغه به هدیه کوله چې دا د کعبې دپاره شوه قیمتي پکې لګېدلې وي دا اوس هم کومه دا هم د سرو زرو ده بیا دې کې دا خبره کول چې باران وورېږي او دې نه چې کومې اوبه را بهېږي دې لاندې ودرېدې نه ګناهونه به دې ماف شي زموږ د خلکو دا شارټ کټ لارې ډېرې خوښې دي شارټ کټ لارې جنت ته د تلو او شارټ کټ لارې د ګناه د بخلو باران وریږي نه وږی لاندې ودرېږي ګناهونه وبخلی شو مزید یې ګرځه کفن وینځه زمزم په اوبو باندې ګناهونه څه شو وبخلی شو زه ګرځه داسې د ځان نه جوړې شوي خبرې ټولې دغه شان چې دی د کعبې ترمیم وشو د کعبه چې دغه تیاره شوه او د کعبه دقه شان وه د هغه وخته پورې د عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د هغه په زمانه کې کوم وخت چې یزید بن معاویه مشر په شام کې او عبدالله بن زبیر دغه خلاف و نو عبدالله بن زبیر رضی الله عنهما د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي و چې د کعبه ابراهیم علیه السلام څنګه جوړه کړې وه هغې په ذهن کې وه نو دی ورانه کړه او بیا یې داسې آبادي جوړه کړه چې بالکل پوره لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې وه خو چې کله د ده او د یزید او د هغه د کسانو په منځ کې جنګ ونښتو او هغوی حمله وکړه په ده باندې نو په هغې کې دا کعبه هم لګېدلې وه او بیا پکې عبدالله بن زبیر رضی الله عنه شهید شو چې کله هغه شهید شو نو بیا عبدالملک ابن مروان په وخت کې کوم خلیفه چې هغه امر وکړو چې دا کعبه خپل زوړ شکل ته بیا راولي په کوم شکل باندې چا جوړه کړې ده قریش جوړه کړې ده د تاریخ مختصر یاد ساتئ یعنی اصل چې کوم آبادي اوس د قریش په وخت کې ده کوم آبادي ده قریش هغه تازه کړه پیسې ورسره کمې شوې دا ځای د خالي بهر پاتې شو او د هغه وخت نه د عبدالله بن زبیر
رضی الله عنهما او د یزید په منځ کې چې کوم اختلافات او تقریبا د 60 هجری و دا کال چې د 80م کالو د هجری نه د هغه وخت پورې دغه شان و او بیا چې عبد الله ابن زبیر ورانه کړه او هغه زړی آبادی ته وړول زړی نقشې ته کوم نقشه باندې چې چا جوړ کړی ده ابراهيم عليه السلام بیا ورسته چې کړه عبد الله ابن زبیر نو شهید شو نو عبد الملک ابن مروان د کعبه واپس هغه شکل تر واړوله په کوم شکل باندې چا جوړ کړی و قریش جوړ کړی و او دا هغه وخت نه د اوسه پوری دغه شان ده که سوال پزره کې دا راشي چې اوس ولې هغه زړی نقشې ته نه اړي کوم چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو دغه شان خبره هارون الرشید خلیفہ او دغه پلار په امام مالک په ستري و دا خبره وته کړی و امام صاحب څه خیال چې کعبه مونږ ورانه کو او هغه زړی نقشې ته واړو په کوم باندې چې ابراهيم عليه السلام جوړ کړی و نو امام مالک رحم الله تعالی ناشنا خبرو کوي یا امیر المؤمنین وې د کعبه نه لوب م جوړو د بچایانو لپاره نن ته حدیث کړه سوال او بل بچاره شغه به دې زړی نقشې ته راوړي بل زوبل شغه بیا غزړی ته واړي نو بس پرې د بدغه باندې دا هغه وخت نه چې پاتې شوی د اوسه پورې د اخرنی زمانی پورې به حدیث کې راځي رسول صلی الله علیه وسلم په صحیحینو کې صحیح بخاری صحیح مسلم کې ابو هريره روایت ته رسول سمو چې د حبشینا یو تور کس برازي چې دغه نری نری پندې او هغه د کعبه ورانه نه د قیامت به نه خاله دا وخت پورې د کعبه د په دغه خپل شکل باندې ده خدای ته فائدې لپاره ذکر کوم چې دغه نه بعد بیا د دې آبادی په دویم پیر شوی ده هغه په هغه وخت کې چې د هجری تقریبا 150 کال تیر شیو سلوخ کال د پاسه 1000 کال تیر شیو د هجری یعنی د نن تقریبا شو کړه سلور سو او تقریبا سلور سو کال مخکې یو دغه راغله سیلاب او غدي حرم ته دنه تلو او دومره ضرور سیلاب چې هغه د کعبه دی نیم دیوالونو تر رسیدل او نږدې و چې د دیوالونو تر ولګولې وي بلکې بعض کتابونو کې ذکر کیږي چې کم چې شامی جدار دی شام طرف ته چې کم دیوال له درولېدل په دغه سیلاب کې نو به دغه وخت چې کم مشرو السلطان مراد خان په وخت کې چې کم مشرو هغه بیا امر وکړ د په دویم پیر باندې بیا جوړ کړ او په دې کې دنه روخام ولګول دنه دیوالونه او دنه زمکه د روخامونه جوړ کړ او څه تقریبا سره پاسه شپږ میاشتې غوي په دې کې کار کړو او د بیا جوړ کړ واپس داغه نه چې بیا په حرم کې کوم توسعه کړې ده او د کعبه خدمت کړي ناغه آل سعود دي سعود خاندان کوم چې بچاین دي د ملک الله سبحانه وتعالى ولدي اجر ورکي ملک خالد رحم الله هغه په دې کې کار کړو حسین سکاری به کړو او د شنبه ملک فات رحم الله هغه ډیر کار کړو بیا ملک عبد الله رحم الله شاه عبد الله هغه بیا په دې کې ډیر غټ کار کړو او چې کوم توصيات سویني په حرم مکی کې روانه ټول دغه په امر باندې شروع شي او اوس په کوم کار روان دي او خدمت ور دوی کې الله سبحانه وتعالى ولر دې بدله په دنیا او په آخرت کې ورکړي چې هغه د دین د دشمنانو نم نه د پټه انده خبره دین د دشمنانو نم نه پټه چې دوی چې د کعبه څنګه خدمت کوي او د حرمینو څنګه خدمت کوي د سیبل څوک نشي کولای پای کې هر قسمه سہولیت ته ملوي هر قسمه سہولیت انسان ته حیران شي یعنی د مخکې ورځو کې یو پروګرام راويسته په موبایل کې ډاونلوډ کیږي او هغه د پروګرام چې حرم ته کله ورشي او دغه پروګرام دی سٹارټ کو او د جمعې خطبه کیږي نو ته ودادي سي ګوري چې ستا کومه جبه ده مثلا کې پښتو ته وې او په پښتو پوي د پښتو ټکی به وې چې دا دی وو هم دغه خطبه د کوم چې ویل کیږي ته په پښتو کې ویل کیږي او د نوې طریقې او باسي د خدمت ته پاره الله سبحانه وتعالى ولدي اجر په دنیا او په آخرت کې ورکړي بیا دلته یو مسله د فائدې لپاره ذکر کوه هغه ده چې د کعبه باندې مخکې له پاسه د غلاف نه د غلاف په دې باندې نو اولنې کس چې دې ته غلاف اچولې هغه د یمن بادشاہ اسعد الحميري تبع هغه اولنې کس چې په دې باندې د صادره اچولو اگر که بدی کې اختلاف ته بعض علما وی چې اسماعیل علیه السلام چې دنو په دې باندې د غلاف اچولې بعض علما عدنان ابن اد او بعض وی چې تبع الحميري دغه بادشاہ د یمن ده
او صحیح خبره والله اعلم هغه دار چې دغه یمن د باچا چې کوم باچا یمن ده هم دوت اول پیر چې د غلاف اچولې هغه دي سي چې ډیر راغله د مکې ته او په اورز کې دلته جرهم قبیله اوسېده. جرهم قبیله څه تاریخ ته معلوم دی؟ هاجره التوا اسماعیل وسره علیه السلام او دوی ملته ډیر شو او د وبو د پر راغلی چې دلته وبدي نو بیا ته ډیر شو خپاخه ډیر شو الته بیا نو د جرهم د قبیله د غزي کو دا بچا چې کړه د یمن نه راغی او ویلو چې د خلک د کعبه ډیر تعظیم کوي د دغه شان د په دې لپاره څه کپڑے نشتی غلاف پینشتي نو امر یو کو د دې لپاره یو کپڑا یو غلاف د لپاره جوړ کړي. او باقی چې دا کوم خبره ده چې اسماعیل علیه السلام چې دی او ابراهیم علیه السلام په دې باندې کپڑا چوره دا کمزوري ده. کمزوري په دې ده چې یو خدای غوب چې کوم آبادی کړو کمزوري آبادی و دروازې په کې پرې خو دي او صرف یو سوره و دومره غوي سره سره چې دې کې دروازه لګولې ابراهیم علیه السلام چې کوم کعبه جوړ کړی ده پای کې دروازې صرف شکل او بس دروازه په کې ونه نه چې راغوي سره دومره کمې دي نو دومره ټوکې د کم ځای نه راوړو چې هغه به پوره کعبه باندې پاسه واچو خچت په لپاسه نشتی نو چې پینشتي ټک ټوکې ولا د کم ځای نه راوړي دغه طاقت نو نو صحیح خبردار چې د یمن دغه باچا چې دی د پدی باندې دا کپڑا چولې بیا به خلکو سیچل کو ډېر به نی کپڑے راوړي غلافونه به راوړو نی کپڑے او غلافونه د به هدیه کول دی ته چې زمونږ د طرف نشو نو سیچل به کو د زوړ غلاف په دې چانل لري کو یریدو به د نوې ویلا پاسه اچو او د سیده ټول جمع کیدو سم یو دغه جوړ شي. نبی چې کله دا مشرتیا قصي ابن کلاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سلورم نکته تقریبا راځي چې کله هغه ته دا مشرتیا واله شو ناغو ته د هر څه لری کړو او د غیر لپاره یو بل غلاف جوړ کو. دا هغه وخت د غلافونو د سلسله روانه ده حاصل د دې خبرو چې دا کعبه څنګه جوړه شوې ده د اولنه او بیا قریش د دې څنګه ترمیم کړي او به دا غینه بعد د دې ترمیم څنګه شوی دی او دې اول پرچا دا غلاف چوره په دې ورسېږي کنه او دا بعض معلومات مختصر معلومات په ذهن کې کینی خو مسله دی چې یا خو یو عالم بیان کړی نه د خپل عوامو ته او یا عالم بیانې د بعضو ته شوق نه کوشش کړي دا ورېدو نو دا آسان معلومات استاد سره د کعبه مبارک راغلي چې سوال ته هر څوک ته پوښتنه نه تخصص صفا او زړور به دا خبره به کوي چې ما ته زما د خپل رب د کور تاریخ چې دا معلوم دی کې دا د شی د شی الله سبحانه تعالی موږ خپل دین باندې پوه کړي. د دین مخکې چې دا خبره شروع کو چې رسول سم غار حرا ته ولیدو رسول صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې الله سبحانه وتعالی د هر غلط کار نه ساتلو او په دې کې اشاره ده دې طرف ته چې دا سړی د مستقبل یو غټ انسان دی نو ځکه به الله سبحانه وتعالی دغه حفاظت کوي. د رسول صلی الله علیه وسلم ناشنا سوچو هغه د قوم سره نه لګیدو هغه سوچ د قوم سره نه لګیدو نه د قوم سوچونه او د رسول صلی الله علیه وسلم سوچ د یو شانو رسول صلی الله خپل فطرت باندې الله سبحانه وتعالی ناشنا اخلاق ورکړو د یو سره به منډواله بل سره به منډواله او په دې کې اکثر چې رقمي قصې دا قصه ګو مليان کینو د سدي د دروغ دي او د بعض مقررینو دا کاری عوام جړول والله العظیم د عوام جړول دومره آسان کار دی دومره آسان کار 2-3 منټه کې دی جاړي چې خپل دین باندې مهین دي او د قصاصي فطرتي خبره چې سړي ډیره خوخی بیچاره پیغمبر قصې نه دی وته به خو غواز کې غریبي راکاږي وي دی بډای دي سی یو بډای دا یو بډای دلاندې جاړي او چې به کله بیان شروع کی چې الله یو دې تابعداري د پیغمبر په کار دی به صادر بوګو باندې واجب او بیان راغلی بنه کم زی راغلی دا قصې مشي خوخي خو صفات دی ته بیان به اوسه طبيعت نه لګي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر اوچت انسان په خپل معاشره کې الله سبحانه وتعالی دغه حفاظت کړو او په خپل رسول صلی الله علیه وسلم دا خبره کوي وای ما چرته ارادم نه کړی دا هغه کار کوم چې بده جاهلیت ولا کول په دوه ځایونو کې ما اراده کړې او الله ز بچ کړی و او به رسول سم په خپل دا واقعیا بیانې او یو شپه ز بيزي ګړې می ساتلی او ما سره یو بل لکومو
نو ما ورته دا وی دته ما وی د الکته چې دې کارو کې زما د بيزي ګړي بم تاثیرې ته خیال کوا او زه د نظم د مشغولتیا د پاره لاړم کما یسمر الشباب لکه څنګه چې د ځوانان شپې په قصو کې تیرې او په غب شپ کې تیرې ما چې زوم لاړ شم شپه غب شپ پورې الکانو سره بکینم نو بس دا مغه ته پرې خو د بيزي ګړي وځت لاړ څنګه چې د مکې د آبادی شروع شو د کورونو نو الاول کور نه د ټنګ ټکور आवाज راغی سندري پکې وی ما چې دا سړي وی چې د پلاني واده دی د پلاني سره او د یا د پلاني واده دی د پلاني سره نو امام را دو کړ چې ور به شم دا واده به وګورم تماشه به وګورم الله سبحانه وتعالى وی زما د غوګونه بن کړو په ما باندې خوب راوستو او زه په غزي کې ود شو نو یې را پاسېدم د نور د ګرمایش تلاسه سار نور راختل او ګرم شی او زما د بدن چې ګرم چې را پاسه ځکم ځکیو نو لاړم په عملګری پسې دغه شان دغه اراده مې بیا وکړه د شپې د بلې شپې له چې زما د لکانو سره بکینه غب شپ لګوم اقشن الله سبحانه وتعالى په ما باندې خوب راوستو زما د غوګونه بند کړو سحر له بیا را پاسه بس بیا دې کارته نه مر واپس شي او دویم رسول سلام دا خبره کوي د جابر بن عبد الله رضی الله عنه روایت ته په صحیح بخاری کې شتي وی کله چې کعبه جوړېده رسول سمي ما بم د دوی سره د کاڼي اوچتول نو په دغه ټیم کې رسول صلی الله علیه وسلم د بدن نه څخه کپړو اوچته شو او ښکارا شو چې څنګه ښکارا شو نو رسول د رسول صلی الله علیه وسلم په دې ځمکه باندې پروتو د سترګې اسمان ته نیولې وي او بیهوش شو بالکل چې څنګه را پاسې وي زما لنګ خلکو ته لنګ د باندې تړلې شوی د مضبوط شوی دا ورځ نه بیا د مرګ پورې د رسول صلی الله بدن چا نه دی لیدلې نو چې د دوه کارونه شي وي په دې کې الله سبحانه وتعالى حفاظت کړي په اول کې وګوره خو به راوست او په دې دویم کې بیهوش شولید الله سبحانه وتعالى حفاظت کړي دا اجمالی خبره مو وکړه چې رسول صلی الله علیه وسلم د شرابونه د زینانه د غلطو کارونو نه بوتانو ته د سجدونه بوتانو لپاره نظرانی او منختي مشرکین چې کوم کارونه د ټولو کارونه الله سبحانه وتعالى بچ ساتلی لږ وخت پاتې دی او کې دې نشي چې موږ په دې کې دا تفصیلا بیان کوو چې بغار حرا کې څه شي خو صرف مختصر دا چې رسول سم غار حرا ته ولیدو او ان شاء الله باقی تفصیل هغه پر روان درسونه کې بیانو کله چې د رسول صلی الله علیه وسلم عمر 40 کالو ته ورسید او ماته واست پاوله کې وی چې د رسول سم سوچ یو شانو او د قوم سوچ هغه بل شانو نو حبب الیه الخلاء د رسول صلی الله علیه وسلم د یوازې کې نسته بخوخو نو دا غي د پاره بر رسول سم تو غار حرا ته او غار حرا تقریبا د حرم نه 2 میل لري او اکثر ملګری چې دا ورته دي وغولي دلې او په نت باندې چې دغه تصویرونه ویډیوګانې شتي نو رسول سم بالته تو او حدیث کې درجه عائشہ رضی روایت ته وکانه يخلو بغار حراء فيتحنث فيه التب عبادت کو قبل ان ينزع الى اهله ويتزود لذلك او چې کله به غار ته تو نو د ځان سره به خوراک کوم ویوړو ثم يرجع الى خديجه بیا به خدیجه رضی الله عنها چې کله به سره خوراک ختم شو ناغي بوله نور خوراک ورکو رسول سم بیا د غار ته وختو حتی جاءه الحق تر دې چې الله سبحانه وتعالى وته د حق راولې کو دا موس الله سبحانه وتعالى ساتي ګوره دم د الله یو طریقه ده چې دا زیده ته خسته کړي او دلته کینی الکه اوس کته سورغلی نو څومره دنګ دی د غزه هغه ته خطه سوم ګران دي خدای و ناشنا زید ځکه چې کله دغه ته ورشي کنه نو په دې خواوشه کې چې کوم غټ غرونه د بته ټول مخامخ کاری ټول او دغه شان د حرم برته بالکل صفاح کاری کعبه به تخکاری دغه ځین نو په دغه ځکه به رسول سم ناسو سوچ به کو د الله سبحانه وتعالى د مخلوقات مبارکه او په دې سوچ کو چې کې دې نشي چې دوی د کارونه دي صحیح بوت ته سجده ولګاو قبر ته سجده ولګاو ګټه ونی ته سجده ولګاو دا څنګه کې دي شي په دې خبرو کې به رسول صلی الله علیه وسلم سوچ کو خودلته یو مسله ته د فائدې لپاره بیان کما غدا بعض روایتونو کې دا راځي چې رسول صلی الله علیه وسلم به هر کال یو میاش غار حرا کې کېناستو او په بعض روایتونو کې دې راځي
چې رسول صلی الله علیه وسلم شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې دې غار ته به توراتو. اوس په دې اولنی روایت کې دا دی چې په هر کال کې د رمضان میاشت رسول صلی الله علیه وسلم د ځان لپاره خاص کړی و، هلته به و په هر کال کې. او په دې بل کې دی چې شپږ میاشتو لپاره به توراتو. جواب هغه دی چې دواړه ثابت دي. په اوله کې اول 3 کاله رسول صلی الله علیه وسلم هر کال یو میاشت به کېناستو، او چې څنګه د نبوت ته ورځ را نږدې کېدې نو دغه ځکه د رسول صلی الله علیه وسلم شوق او محبت خډېرېدو، نو په دې اخرنی شپږ میاشتو کې بیا په مخه توراتو. نو دوه خبرې ثابتې شوې. خو سبحان الله ځان سره به خوراک وړو او د اوچت انسانان او بیا پیغمبران سره آشنا خلک. حدیث کې دا راځي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور ذلك الشهر من كل سنه. رسول صلی الله علیه وسلم یوم میاش د رمضان د میاش دا به لازم تیرول په کوم ځای کې؟ په غار حرا کې. ويطعم من جاءه من المساكين، او کوم غریبانان او مسکینان چې والته چې تیریدون غول به خوراک ورکاوه. دومره ناشنا زړه د رسول صلی الله علیه وسلم او دومره غټ زړه د رسول صلی الله علیه وسلم چې په دغه ځکه مسو غریب به تیریدو ناغه ته به आवाज وکړو او هغه به د ځان سره د خوراک ته کېنو. کله چې به دا خوراک ختم شو بیا براغه بچا پسې په خدیجه رضی الله عنها پسې. او خدیجه رضی الله عنها سره آشنا زنانه هغه دا نه چې تاسو څنګه بچی پرې خو دي دی وری دي پرې خو دي دی دا موږ بس کو دا تاسو کې نه مخکې براشي ان شاء الله په دې درس کې غونی شي کېده پر روان درس کې چې یو پیر رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرا کې لیټ شو نو خدیجه رضی الله عنها پسې کسان ولګل تاسو لړ شي وګورئ چرته ترې وره ناشنا زنانه او د رسول الله سره دغه ناشنا محبت. خدای رسول الله د طریقې ګوره د نبوت نه بعد ومو څنګه غار کې به یوازې کېناستو دي شو طریقې د رسول الله نبوت نه بعد اعتکاف کې به کېناستو. لس ورځې باغه اعتکاف ته لازم کېناستو او یو کال ته پاتې شو د رمضان په میاشت کې به شوال په میاشت کې کېناستو. دلیل له دې باندې چې یو وخت لازم انسان د پاره پکاري چې دې به کې یوازې شي د الله سره او سوچ کې چې زما د ژوند څنګه روان دی زب الله د څنګه مخامخ کېږم سبا کوم سبا نه کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه ځکه ناسو او دا خو واضح دی چې عرب په جاهلیت کې عام چې کومونه غوي د لات او د عزا او د بوتان او د دې بندګي کوله. خدای منل چې الله سبحانه وتعالى زموږ خالق دی. ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. خدای سره سره به د دې بوتانو بندګي کوله او د سپاره شیان دي. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. او د رسول سم دا نه خو الله ساتو خاصه فائدې لپاره ته خبرو کوم ګور دي ته سوچو کې اسه لکه رسول سم په دې ټیم کې تلاش کړي یعنی په یو شی پسې یو شی چې تورکته هغه پسې ګرځي زړه غواړي چې عبادت کو خو په کومه طریقې وکما. د ابراهيم عليه السلام چې کوم دین دی هغه ټول بدل شي را بدل شي دغه وخت پورې نی کارونه به خلکو را نويستي او د رسول سم زړه ډیر کیږي چې عبادت وکما د دې رب د دې خالق د چې دوی مني چې خالق دی خو په څه طریقې وکما. سبحان الله رسول سلام په دې خبرو پسې ګرځېدو خو ګر په نصارو پسې نه دیتله. حالانکه ورقه بن نوفل د خدیجه رضی الله عنها ترزوي د په نصارو کې غټ عالم وو داغه خو نه دی ورغلی چې تاسو وې مدینه ته نه دیتله په يهودو پسې چې راغله ته پوښ کړی تاسو وای. حالانکه دا معروف خلک دي يهود او نصارا چې د دوی سره آسماني کتابونه دي. سبحان الله الله یې ساتي دینه ذکر دوی خو له تلوي او به دا وحیم بیانوله نو خلک به دغه نه زده کړي. نو دې غار ته به تو ځل یوازې ناس نه په نصارو پسې تلې او نه په يهودو پسې تلې نه په مشرکانو پسې تلې. خپل ته خپل یو سوچ کو چې د سختي سره خالق موږ منو چې الله دی رازق موږ منو چې الله دی نو به د بوتان ولي بیا دې ګټي ونی او بندگی ولي. الله سبحانه وتعالى هم دغه خبر خپل پیغمبر ته کړي او وجدک ضالا فهذا پیغمبر بیلاری موږ د لارو خو او دې ټیم کې د رسول سره لار نشته چې څنګه عبادت وکم په څه طریقې وکم لار نشته. الله تعالی روخو الله سبحانه وتعالى قرآن په بل ځکه وایي وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا
الله وی دغه شان موږ ته وحی درولېږله ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان پیغمبر وی نه ته د کتاب پته و نه ته د ایمان پته و ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا الله سبحانه وتعالى ولدارنا ورکړه او په دې ځکه الله سبحانه وتعالى تیاری ځکه چې په مستقبل کې یو غټ امانت پر د په وګو باندې کېږي هغه به د خلکو ته رسي ان شاء الله په روان درس کې به دا بیانو چې رسول صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې په دې غار حرا کې چې وو د ټوله غټه واقعه په کې دار چې جبرئیل علیه السلام راغی وحی راوړه بیا رسول سم سي چلو کو او بیا وحی به منځ کې بند کړي شو د اوسو ورځو د پاره بیا پسې جبرئیل علیه السلام راغی ان شاء الله دا تفصیل به ټول په روان درسونو کې کوو الله سبحانه وتعالی دې موږ پوه کړي په قرآن او حدیث باندې او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او الله سبحانه وتعالی دې موږ د دې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړي الله سبحانه وتعالی دې څنګه چې په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړیو درشان الله سبحانه وتعالی موږ په جنت الفردوس کې د خپل امام اعظم د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي او الله سبحانه وتعالی دې د فلسطین په مسلمانانو باندې خصوصي رحم وکړي او ولته چې څومره مسلمانان کمزوري الله دې دغوی خصوصي مرسته وکړي او الله سبحانه وتعالی دې بیت المقدس او مسجد اقصی د يهودو د پلیتین دی الله بچ ساتي الله سبحانه وتعالی دا کور دي سي حفاظت کی لکه څنګه چې د کعبه حفاظت کړو هغه وخت کې چې کله ابرهه راغلو د غي دورانولو لپاره او الله سبحانه وتعالی چرته يهودو له طاقت نور کوي د دې چې دوی دغه کور او دغه مبارک جمعات قبضه کی او الله سبحانه وتعالی دې موږ له توفیق راکړي د غوي سره د ودریدو د غوي د مرستې کولو او الله سبحانه وتعالی زموږ فلسطینیان رونه او خويندې الله دې د غوي حفاظت وکړي خصوصا الله سبحانه وتعالی د غوي د زنانو د غوي د بوډاګانو د غوي د مشومانو دې الله حفاظت وکړي او د غوي لپاره دعاګانې غواړي په هر وخت کې او انسان چې څومره طاقت یې باغې باندې ملامت هي نو کم سے کم د دعا هر مسلمان کولای شي دغه طاقت موږ سره شتینو دغه لپاره دعاګانې غواړي الله سبحانه وتعالی دې موږ ټول ته په مسجد اقصی کې موز نصیب کړي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين کعبه خپلول څنګه ادارور وي ګوره منګه د الله بندگانی او بندگی د چا کو د الله دا بندگی الله مونږ ته وی کوي خو دې نه وي چې کوي به خپل مرزیم ده یو انسان راولېګو د مونږ چې سیرت بیانو رسول صلی الله علیه وسلم راولېګو دې لپاره وی د خلکو ته بیان کړي چې په څه طریقه به کوي مونږ د حدود نه نشوړې دي کمی پولی چې شریعت دې دغه نه مونږ نشوړې دي لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ایمان الله او الله پیغمبر باندې مخکې کیږي اوس راځو دی چې رسول سمون په دې کعبه باندې مینو کنه مین زموږ مینه محبت بسې داغه د مینه محبت په مخ کې خو د رسول سم نه دا نری ثابت چې هغه د عام کعبه د دیوالونو او ګوټونو د خپل کړي الا حجر اسود مبارک خصي روایتونه دي چې رسول سم به د خپل وره د ګټه داغه نمخ کې چې کوم ګوټ تاغه ته رکن یمانی ویل کېږي په دې رسول سم سپ لاس راخ کودو نو دغه رکن یمانی خپلول نشتی سری لاس راخ کودي او حجر اسود چې د دې خپلول غوره طریقه ده کداغه وستینره چې شی د سری هغه په دې کې د اخ کولک داغه وستینره چې په لاس وته اشاره وکړه د طریقه ده به یو بل ځای دغه ته ملتزم ویل کی ملتزم پیژنې کنه سګي پیژنې ملتزم حجر اسود او دروازې په منځ کې چې کم ځای دی لګونته کې ځای دی دې مبارک آثار شتي چې دې سره سینه لګول او دې پوری جوخته ده او دغه ځکه دعاګانې غوښته الله سبحانه تعالی قبلې خو چې کله نور مسلمانانو ته تکلیف نه ملایوي د دین علاوه بل زید کعبه کولول د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د صحابه کرامو نه د تابعین نه دغه نه ثابت نه دا کعبه هر ځای کولول د سمینه نه ده چې زموږ سره محبت ډېر مینه اصل دا مینه نه ده اصل مینه ده فليعبدوا رب هذا البيت
د دې کور چې کم رب دې کم مالک دې دغه داسې بندګي کول لکه څنګه چې هغه غواړي دا مینه ده. او ما هغه رب دا طریقه نه ده ښولې ده کومه چې ته کوې، نه د هغه د کور سره داسې طریقه کوې چې د کور هغه مالک نه ده ښولې. ناشنا طریقه نه شوله، خو دا نه دي ښولې. که ښولې وی رسول صلی به کړی وی که نه. زموږ خلک خو په دې پورې عادت دی، لاس راښکوده او دا ښکلول او دا ټیټېده، دا قسمه خبرې زموږ د دې خلکو ډېرې خوښې دي. د کعبې مطلب څه دی؟ دلته د علما وایي څه د کعبې په خوا کې چې کومه خطبه کېږي د دې څه مطلب دی؟ په کعبه کې تا توحید ولیدو که نه؟ د رسول صلی جومات ته چې لاړې هلته خواوشا کې د قبرونه ولیدو څنګه و هغه؟ دې سره کار نشته، خو ښکلول شخ میندې به د ښکلولو باندې او د لاس داسې راښکوده. او تاسو که لاړ شئ هلته ناشنا ناشنا خلک به ما په خپلو سترګو لیدلو دا کم سړی چې پکې صفایي کوي په دې حرم کې دننه، دا کم کسان چې صفایانې کوي دوی سره غړ برشونه نه هغه منډه وایي دا برش باندې لګیا د دوړه موړه لرې کوي د دې رخامونه. او یو ځوان شیر پکې ورغی هم زموږ په دې ځوانانو کې و او په دې برش دې چې لاس راښکو د بیا ښکل کړ. بیا اوس زه میلاو شو ما زبردست کار دې وکړو. وایي څنګه؟ نو ما دنیا ګن بلا دې خولې ته واچوله. دا وایي څه عبادت دی الله بنده، دا ته څه طریقه کې ډېرې خبرې چې سره ما وکړې ما پوه په آخر کې ما ته وایي دا خوند تاته نه دی معلوم وی وابیانو ته دا خوند نه دی معلوم. ما دا خبره صحیح ده، ما د اوسه پورې دا خوند نه یې څه کړی چې کچرې څنګه خورنې او نه دې را باندې الله څه کي چې زه د برش نه کچره صفا کوم او خولې ته اچوم. دا کم دین دی؟ دا خلک به په تاسو پورې ما خاندي، دا خلک به وایي چې دا څه خلک دي. رسول الله سلم نه چې کوم ثابت کارونه یې هغه رکن یمانی سره لاس لګول، حاجی راسد ښکلول، ملتزم سره که زیي او ګڼه نه جوړېږي او خلک نه تنګېږي، هغې سره سینه لګول، هغې سره جوخ ودرېده او دعاګانې غوښته، دا ثابت دي، دې کې اثار شته. والله اعلم.